الله الرحمن الرحيم. قصص النبيين الجزء الرابع. دویشتم نمبر درس زمونږ استاد سی قصة هدهد د هدهد واقعه. دا یو مرغو د سلیمان علیه السلام مبارک جاسوس و هغه ته به خبر راوړل. وکانه و الهدهد هدهد رائده یعنی جاسوس و عینه او هغه CID و یدله لارښوونی کوله یعنی ښودنه به یې کوله علی مواضع المياه د اوبو ځایانو باندې و منازل الجیش او لښکر منزلونو خواته. یعنی وکان الهدهد رائده عینه یدله علی مواضع المياه و منازل الجیش. او هدهد د هغه لارښوونکی او جاسوسو، هغه به د اوبو او د لښکر ځایانو خواته لارښوونه کوله، دغه به یې ورته ښودل. نو فلم یجده نو سلیمان علیه السلام ونه موندلو هغې لره. فانکر ذلک نو دا کار یې خوښ نشو، نو غیب شو دغه هدهد. نو سلیمان علیه السلام مبارک دا کار خوښ نشو. وتوعده یعنی دمکی ورکړه، وی یرولو یره یې ورکړه. نو فغاب غیب شو زمنا یسیرا یعنی لږه موده نادرکه شو. ثم جاء بیا راغې. فقال لسلیمان نو سلیمان علیه السلام ته ویلي اطلعت على ما لم تطلع عليه انت ولا جنودك. ما ته داسې څه معلوم دي، یعنی ما ته د داسې د څه شیز خبر دی چې نه پې ته خبر یې او نه ستا پې لښکر. اطلعت على ما لم ما ته داسې څه معلوم دي على ما لم تطلع عليه انت چې نه پې ته خبر یې ولا جنودک او نه ستا لښکر. وجئتک بخبر صدق عن سبا وملکتهم. ما ته سبا ملکه او د هغې حالت سم خبر راوړی دی. وجئتک بخبر صدق یعنی ما خبر راوړی دی رښتیا خبر عن سبا وملکتهم د سبا ملکې. لهم ملک عظیم د هغې سره لویه بادشاهي ده ستره. ودولة واسعة فراخه حکومت دی. وقد او په تحقیق سره وجدتهم ما مونده که هغوی سره علی هذا العقل په دې عقل والکیاست او په ذکاوت، یعنی مونده مې که ښه عقل والا او ذکاوت والا، والملکی والریاست او بادشاهي او ریاست باندې، یعنی ښه عقل او ورسه پوره دي. خو اصحاب سفاهت و جهالت ډیر کم عقل او جاهل خلک وو، ځکه چې دوی یعنی ښه عقل ذکاوت والا دي سره د دې جاهل دي. وجه دا ده چې وهم یسجدون للشمس من دون الله، چې دوی د الله نه سوا نور ته سجدي کوي. یسجدون سجدي کوي للشمس د پاره د نور من دون الله سوا د الله نه. ولا يفقهون ذلك او په دې باندې نه پوهیږي. ولا يهتدون الى عبادة الله وحده او دوی د یو الله عبادت ته سمه لاره نه مومي. یعنی دوی چې دی ښه بادشاهت یعنی بادشاهي ده، او دا خلک چې دي ښه عقل والا او ذکاوت والا خلک دي، خو په دې باندې کم عقل دي چې دوی ته نور یعنی د نور د پاره دی سجدې کوي، د هغې عبادت کوي، د یو الله باری تعالی عبادت نه کوي. نو په دې عبارت کې د هدهد واقعه بیان شوې ده چې تاسې واورېده.